یو په دې خبره سره تاسو وګورئ ورو زه چې شي غواړم په دغه ځای کې دا نظام او د قرآن کریم حاکمیت د اسلامي نظام نفاذ ولې غواړم غرض مې شي غرض مې دا دی چې دا زما ولس د اسلام تر شاعرو لاندې د اسلام د شاعرو تر پژمنتیا کې د توحید تر کلمه لاندې ژوند وکړي ولې وکړي الله به راضي وي الله به راضي کېږي په دغه اسلامي نظام نو چې الله راضي شو نتیجه به شي زه به له دوزخ ځان خلاص دا ولس به له دوزخ څخه وژغورم د الله د عذابو لپاره څخه ورسوم یعنې اصلي هدف هغه شی هغه هدف د رسېدو لپاره دا څومره بې دریغه قربانۍ په دغه وطن کې ورکړې شوې دا خو موږ تاسې د شاهدانو د شلو کالو تر هغه نه مخکې د 5 کالو د امارت نظام یا د 7 کالو د امارت تر هغه نه مخه د روسانو کې موږ اکثریت د عمر خوړلي کسان یو عمرونه مسوي دا دومره بې دریغه قرباني چې ورکړې دا د دغه هدف لپاره دغه هدف کلمه او ستا له لاسه څخه وتې دغه به په هغه وخت کې وایي چې په ما ورته باندې بد خلک حاکمان شي بد خلک په سفرو کې راګډ شي او بدن همیشه کوشش کوي موقع پرستان د موقع څخه استفادې کوي هغه همیشه دغه کوشش کوي دا بیدار خلک دا دوم لاس خلک هغه همیشه په دغه بیداري باندې په چالاکي باندې ځان نه باسي تر څو پر خپلو شومو اهدافو ته ورسوي تاسې د ګوره بهتره معلومه ده بدن چې ضعیفه وي په هغه باندې بیا مریضۍ ډېرې راځي ناروغۍ ډېرې ورباندې راځي نظام چې ضعیفه سو که ضعیفه سو وطن که ضعیفه سو پر هغه باندې بیا حملې د دغه غلطو خلکو دا ډېرې راځي نو چې کله غلط خلک راګډ سو نظام و اکثریت چې و کمزورې طبقه هغه پسې نوره کمزورې سوه او د نظام اصلي خلک هغه داسې سول لکه ناروغي او ناروغي ورباندې او دا د صحت ورباندې هغه مخالف قوت سو هغه لکه صحت داسې سو هغه د اثر ځای ونیوی بیا به دا نظام د مابینه څخه ځي خدای مه کړه بیا به نړېږي دنیا که تللې د دې ځای څخه شیطانت یې نه ده تللې ګورې انګرېز مات سوی ده خو دغه د دوی عناصر تر اوسه پورې لا کار ورته کوي روسان مات سوي دي عناصر یې پاتې وو او امریکایان ولاړو مات سو فاحش شکست یې وخوړ الحمدلله شرموونکی ماتې وخوړ لیکن شیطانت بې پاتې هغه شیطانت به شیطانت دی نه چې په پښو روان شی دی شیطانت په انسان کې ده دغه انساني شیطانان دغه به زما او ستا په سر کې داخلي او بالاخره به ما او تا بیا مغلوبه کوي بیا به زما او ستا نظام راته بدنامه کوي دوهم لهذا دغه امارت و دغه کمیسیون ته دومره توجه کړې ده ما او مشرتابه ته وم ویل چې دا خو ډېر دروند کار ده په دې کې خو زه خلکو په ډول باندې شخصي بدۍ ته درېږم ځکه زه یو څوک نظام څخه راکړم تر لاسه یې رسوم همدا وزیر نظام څخه یا یې بندي کوم یا محاکمه کوم یا کوم چې څه شرایط راته جواز راکوي هغه ورسره کوم نو هغه خو له ما سره په شخصي دښمني کې هم ودرېدی او ضمنا هغه عکس العمل هم بیا ښکارېږي ښه څه به کوي توکل په خدای دی دا پخوا چې موږ تاسې دا څه کول خو دغه هم دښمني وه د امریکایانو سره د هغو له ګوډاګیانو سره نو اوس به بیا یوه بله دښمني وي ما ته مشرتابه اطمینان راکړی د دا کمیسیون تر شا ټول امارت ولاړ په پوره قوت سره موږ تاسې کار کوو طریقه د کار دغه ډول ورونو په مرکز کې خو موږ یو په ټولو ولایاتو کې مشرتابه سره موږ خبره فیصله کړې ده د استخباراتو د رئیس تر سرپرستۍ لاندې به په ولایت کې د والي مرستیا د والي لخوا څخه معتبر معتمد کس د نماینده په حیث د نظامي ارګان که خولي اردو وي که لوا وي که بیا فرقیس وي په آینده نظام کې که غونډ وکار شي د هغه به یو نماینده وي معتبر معتمد کس وي په نظام کې سم سړی وي ښه سابقه به لري په خپل دا به پکښې نمایندګان وي د امنیه قومندانۍ لخوا څخه به څوک پکښې نماینده وي چې هغه دغسې صالح مصلح کس وي دا به د استخباراتو د رئیس تر سرپرستۍ لاندې ځکه وجه درته وایم استخباراتو رئیس د چا د تعقیب د هغه د تر لاس رانیولو څارلو او له صفه څخه د ایستلو دنده په غاړه لري بېله هغه د ده دغه اداري دنده ده چې باید دی خلک نظارت لاندې وساتي دا ټولو خلکو باندې نظر وساتي دا خلک څه کوي دا سهار راپورته کېږي تر ماښامه پورې نو دا ټول حرکات څارل کېږي نو د دغه بدو خلکو چې دا په صف کې وي د دغو حرکات هم دغه استخبارات ریاست څاري بیا که داسې وي چې فرضاً له صفه څخه وایستل شو بیا هم څارل د دوی هدف وي د دوی دنده به وي نو چې بیا څارنه ما اوس څارنه د دا ټول نظام د دوی دنده ده نو ځکه د دې سرپرستۍ لاندې دغه کمیسیون په ولایاتو کې کار کوي دغه کمیسیون به بیا د ولایتونو دا شاخونه دي څانګې دي د مرکزي کمیسیون د تثبیت صفوف
د خپل رابطې له طریقه څخه په دغه رابطه کې ورځنی حال هم سره شریکوي، هفتوار هم او میاشتنی به راپور ورکوي، او که داسې وي چې ممکن و بیا به انشاءالله تعالی ډېر لیدکات هم سره کېږي.